بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 14 د دسمبر کال 2015 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا زمونږ د نننۍ برنامې دویمه حصه ده. اوله حصه کې تاسو هم نړیوال موضوعات او د خیبر پښتونخوا کې پر پنجاب پوځ باندې بریدونه او نړیوال تبصرې درلودلې. اوس راځم دې برخه کې ځینې مهمو پوښتنو ته او تبصرو ته او د بعضو دوستانو هغه بعضې کومنټونو ته چې د هغه ځواب لازمي دی. د دې نه مخکې چې په نورو پوښتنو ته لاړ شم، ډېر یو مهمه موضوع ده چې هغه ما تاسو ته په مخکې برنامه کې ویلي چې په نامه د خدیجه سنا یو اغلې چې په کاناډا کې اوسېږي، اصل کې یعنې ډاکټره ده، اما هلته په کاناډا کې نور تحصیلات هم کړي دي او تاسو لیدلی به وي چې زموږ تاسو برنامو کې دلته لیکنې کوي او ماشاءالله الله تعالی ورته ښه هم د قلم توان ورکړی، هم فکري توان ورکړی دی او خپل د وطن او د اسلام سره مینه هم لري. دوی یو پیشنهاد کړی دی، هلته یو مسودې رالیږلې ده چې ملګرو ملتونو ته یو خط رالیکلی دی او هلته د پاکستان د حملو غندنه کړې ده او د دې د مخنیوي او همدارنګې د ترهګرۍ د جنګ د پاکستان نه د دې نشأت او بیرته د هغې تهمت په افغانستان باندې او په افغانستان کې د دوی هغه ظلم و بربریت په ده باندې د یو ډېر ښه مسوده لیکلې ده، خط یې لیکلی او دی ماته ویلي دي که وشي چې دغه خط ملګرو ملتونو ته واستول شي او هلته په حساب وړاندې شي او ما نه غوښتي چې دا کار که زه وکړم. د ده په لیږلو کې کوم ستونزه نشته دی، استول یې ډېر اسانه دي. نن سبا تاسو معلومه ده ټول یو توکمې کار دی، په ایمیل کې استول کېږي، شعبې معلومې دي. خو ما چې په ده باندې فکر وکړه دا مثبت اقدام دی، زه یو عادي فرد یم، زما د خوا نه د ده تګ به دومره تاثیر به ونه لري. لپاره د دې چې دغه مسوده مؤثره کو، قوي کو او په ښه توګه باندې خپل کار وکړي او ملګرو ملتونو باندې یو فشار هم راشي او دا هغوی په دې ته متوجه شي چې دا د خلکو غوښتنه ده. زه یو پیشنهاد لرم خدیجه سنا ته چې هغه که چېرته په دې باندې دغه وکړي، زه به هم ورسره یم، دا دې مې او دغه کار به په مشترکه توګه وکړو او مؤثر به یې کړو. او هغه دا دی که دې ته مونږه یو پټیشن شکل کې، تاسو معلوم دی چې پټیشن جوړیږي آنلاین هشتګ باندې او بیا خلکو ته دا کېږي، خلک دا امضا کوي. چې څومره زیات خلک دا امضا کړي دا موضوع هماغومره زیاته قوي کېږي او دا د یو غربي نړۍ کې په دموکراسي کې یو اصل هم دی چې که چېرته تاسو فرضاً 10,000 کسانو یو امضا واخلئ، 100,000 کسانو امضا واخلئ، معنی یې دا ده چې تاسو هلته ښایي چې د عوامو نظریه په دې هکله څه ده. که چېرته موږ دغه مسوده په پټیشن شکل کې په آنلاین کې واچو، یعنې زموږ همدا خدیجه سنا خورې واخلي په خپله په سیستم کې هلته پټیشن کې دا کې خپل نوم دې پکې واچي، زما دې واچي، مسله نه ده. زه به یم خپل د خوا نه لیږم، تاسو به یې لیږئ او دا به هر افغان به یو بل ته لیږي او امضا کېږي به دا چې کله امضا شو د دې اسناد ټول راټول شول، بیا که ما ته یې وایي چې زه دلته وکړم خو زه مجبور په لندن کې بیا یو بل څوک ورته پیدا کړم ځکه زه خپله بهر نه ځم، نو چې دا سفارت دی یا دغې ته د ملګرو ملتونو دفتر ته یا دوی په خپله په کاناډا کې فرضاً چې دغه مسوده یو ځلي 10,000 یا تر 100,000 پورې امضاګانې راټولې کړو او ټول دغه موضوع دی کې او هلته ملګرو ملتونو ته وایي چې موږ د پاکستان دغه حملې غندو او موږ د دې مخالف یو او زموږ مملکت نور موږ نه غواړو چې جنګ خواته لاړ شي، حتی چې دا په اسلام آباد کې دا زموږ مخالفین یې راټول کړي دي، هلته دا موضوع به هم پکې اضافه کړو او په دې شکل کې که چېرته دا پټیشن جوړ شي نو هلته هم زه تاسو سره په کاناډا کې هم همکاري کولی شم. د افغان سوسایټي کمیونټي چې هلته ده هغوی سره زه تاسو هم نوی وکړم چې تاسو بیا د هغوی سره ځان سره دا واخلئ او عملته یې فرضاً په کاناډا کې د ملګرو ملتونو دفتر ته چې یو ځلې دا پټیشن یو میاشت کې یا په څومره ورځو کې دا تکمیل شي، ټول خلک امضا کړي، د دغه ټولو نومونو امضاګانو سره دا هلته بیا وړاندې کړو ملګرو ملتونو ته، نو دې باندې تاثیر به ډېر زیات وي. دا به زما یو فرد د خوا نه نه وي، زما د خوا نه خو زه به یې سبا ولیږم، هلته ځي پس یو ګوشه کې سیار چې یو افغان دی یو خط لیږلی ارزش ورته نه ورکوي. اما که دا پټیشن شکل کې جوړ شي
او ټول امضا کی افغانان د ټولو نقاط د دنیا نه، استرالیا نه، نیوزیلند نه، کاناډا نه، امریکا نه، جرمني نه، افغانستان نه، دوبۍ نه، هندوستان نه، نو دا یو جهانی شکل نیسی او دا بیا د دې مکمله تاسو هلته پرنټ کوئ. هماغه د افغان سوسایټي هلته چې ده هغوی سره به خبره زه وکړم، هغوی به تاسو سره راشي. مظهري صاحب دی د هغوی مشر دی، همدارنګې هلته په میډیا کې روخان خادم صاحب دی، همداسې نور مشران او دغه هلته دي. دا به ټول به تاسو سره راشي، دغه به په همغه ورځ باندې ویوړل شي او دغې ته به وسپارل شي د ملګرو ملتونو دفتر ته په کاناډا کې، دا به وسپارل شي. او په عین حال کې بیا کولی شي د هغې یو کاپي تاسو وزارت خارجې دی کاناډا ته هم یو کاپي ورکړئ، یو کاپي کېدی شي چې وزارت خارجې د امریکې ته هم ورکړ شي. دا بیا د اثر او رسوخ به د یو بدل ته انګلستان کې هم ورکړ شي. د ده مؤثریت به ډیر زیات شي. نو دا زما پیشنهاد دی، په دې باندې تاسو غور وکړئ. بیا هم که تاسو څه دغه لرئ په ستاسو په دې نظریې په متن نه تنها چې دا د تایید وړ ده بلکې دا د همکارۍ وړ ده، او زه غواړم چې نه تنها چې زه دا کار وکړم، زه هم چې ټول سره وکړو او دا نور هم قوي کو او مثبت کو. او دغه دې ته تاسو آنلاین د پټیشن دغه خلاصوي، هاشټګ باندې لګوي او مثلا یو لینک ماته را لېږي، بیا زه هغه خپله چې څومره کسان سره 1.5 کسانه چې ما سره څوک په واتساپ کې دي، زه به هغوی ته ولېږم، هغوی به بیا خپل ملګرو ته ولیکي، ګروپونو کې به یې واچو. خو دا به ښه تیت کړو چې دا کافي د ده سپورټ وشي. بیا پس له هغې نه به دا مجموعه به راټوله کړو د دغې سند سره، دې مکتوب سره چې د خلکو امضاګانې ورسره وي. دا به د تاسو په خپل عمل ته، زه په دې نه پوهېږم چې تاسو کاناډا کې کوم ښار کې هستئ، کوم ځای کې هستئ، خو خیر ارینجمنټ یې کېدی شي چې هلته دوستانو ته ووایو تاسو سره راشي، دا درنه واخلي او هلته د ملګرو ملتونو دفتر ته دا وسپارل شي، وزارت خارجې د کاناډا ته وسپارل شي، که امریکا ته، او همدارنګې په اروپا کې هم اروپایي ټولنې ته ټول ته وسپارل شي. د دې تاثیر او دغه به نهایت زیات وي. نو دا زما یو پیشنهاد و، تاسو خپل فکر پرې وکړئ. که کوم بل نظر تاسو ما سره شریک کړئ، بیا به پرې باندې خبره وکړو.